افغانستان او د پاکستان کې کټو وکنو څومره عجایبات چې ما په دې یو شپه کې لیدلي لکه د کفر او د اسلام جنگ چې رواني او که چېرته دومره اهمیت موږ د خپل دین له ورکړی وی که نه الله به بخلی وی او که چېرته دومره سوچ او فکر زموږ د دې سره وی لکه وی یو رنځ چې ځای کېږي هغه یو رنځ چې ځای کېږي لکه زما سا چې زما نه وځي وی زه دا ویم که چېرته ما ورته دا ووایو چې یو رکعت د منځه زما نه ځي زما دنیا او آخرت تباه کېږي او کمی کنزلی او بدی ردی مسلمان رور دا پارا یو عقیده یو رب یو کعبه یو قرآن یو پیغمبر او مسئله دا کرکٹ دلاسه دومره دشمنی زه تاسو سویم ما خو متابعه پرونو کړه د هغه کسان خو پرېږده کوم چې عوام دي عوام خو عوام دي هغه خو بلکل بریک نه لګي هغه خو چې څه ووایي یونیورسټیانو کې سبق وي په جامعاتو کې سبق وي که د هغوی نشریات هم لیدلی وی یو لګیا دی ما ښه پېژندو ښه رابطه مې ورسره وه هغه تجزیه کوي لګیا دی دا جي که د پلاني دغه ځای کې لږ بالنګ صحیح کړی وی د پلاني دغه کړی وی نو تا پورې دا خبرې خوند کوې مړه ته به دې قصو کې لګیا یې چېرته د په دې خبره کې سوچ وکړه د پښتانه چې د بېدینۍ طرف ته روان دي دې سره څه وکړو که چېرته دغه ځای کې د علماو محنت شروع کړی وی او دلته د دعاتو لږ کوشش کړی وی او په دې ځای کې داسې یو څو کتابونه نشر شوی وی او دلته یو دوه درې میموري کارډ د بیان موږ نشر کړی نو حالت به برابر شوی وی نه تجزیه په دې روانه که ده چېرته بالنګ بزدار کړی وی او دی بیټینګ ته لږ ولاړ وی او دی لږ مخکې راوتی وی او دی وروسته راغلی وی خو میچ هغه بیا ګټلی شوی میچ دی په تعجب کې ویړم دا هغه دی چې نوم پې د اسلام او د دین پروت دی چې وایي دا دینداره سړی دی هغه وایم زه عوام خو پرېږده د عوامو خو بریک نه لګي هغه خو چې څه ووایي د یو انسان دیزې پورې د هغه خبره ورسي چې هغه یو مسلمان رور کنځي د هغه خور مور یادوي د هغه ملک یادوي د هغه خاندان یادوي د هغه قوم یادوي د یو کرکټ د لاسه ته به د دې قوم نه څه تمه وکړې او د دې مسلمانانو نه چې دوی به سبا له د دشمن په مخ کې یو شي دا زه خو دا یم چې د کوم سړي په لوبو کې دا حال دی سبا له الله دې نه کړي چې که دشمن په دې یو مسلمان باندې حمله وکړم دی به دغه دشمن ملګری مسلمان د مسلمان رور دی کوم ځای ته لاړه هغه خبره او زما ستا رورولي د صوباړي د لاسه ختمي رورولي دومره عقیده په منځ کې هغه څه ده چې موږ یو رب منو دا خبره په دې کمزوري شو چې په صوباړي باندې بال ډېر ونه و یا په بال باندې صوباړی ونه و په دې زما ستا رورولي ختمه شوه په دې زما ستا غیرت پښتو دین هر څه لاړو ګډوډ شو څنګه ګوره یهودو نصاراو په موږ باندې لوبې وکړې او موږ به پوه نه شو د هغوی سوچ دا وایي دا مسلمانان اول خو یې مصروفه کوي په لوبو کې چې واوړي د دین نه بیا یې پکې دومره مصروفه کوي چې دوی پکې خپل مسلمان او پښتن او قوم او عزت او د هر څه پکې هیر کړي او بالکل کامیاب دي که نه کامیاب 100% نه 101% کامیاب دي 101% کامیاب دا لوبې دغه کافران هم کوي خپل منځ کې خو هغه یو بل خو نه خرابوي که نه هغه یو بل سره لوبې په دې کې چې یو بل سره محبت ډېر شي زموږ هغه د کفر او د اسلام جنګ روان دی چې یا به کفر ګټي یا به اسلام ګټي دا کوم ځای ته موږ رسېدلو هذان خصمان اختصموا فی ربهم دغه دوه ډلو جنګ کړی د الله په باره کې دلته مسلمان د مسلمان سره جنګېږي د صوباړي او د بال دپاره دا حال دی جګړه د مسلمان سره روانه خو د مسلمان سره اخر جګړه په دې دی چې دا میچ دي شو دا میچ کته دا میچ بره او بیا ما چې د دې بعضو د ټویټر یې ولیدې او د اکاونټ یې ولیدې چې په انټرنیټ باندې دي او هغه یا
د داعی نسبت ورته کېږي او یا په جامعاتو کې سبقونه وایي پراته دي هغوی لګیا دي باقاعده لکه دوی ته چې دا کار حواله شوی دی چې تاسو به دا نشریات کوئ چې څو رنځه پکار دي او څو نه دي پکار او څو هغه باقاعده لګیا دي ایو ورکړي دي هم هم ښه پېژندو بیا مې ورته میسیج هم وکړو ایو ورکړي وایي زما په ژوند کې ټکه توره ورځ نن وه ما ورته میسیج وکړو ما صاحبه خبره یې ډېره غلطه کړې ده او شیخ صاحب محترم څنګه ښه ولې وي ما توره ورځ خو په ژوند کې هغې به کوم ورځ چې د الله نافرماني وشي هغه توره ورځ هغه د خفګان ورځې چې د عرش والا خبره ونه منلی شو تا پورې دا خبرې خون کوي ته دومره غلو دې وکړه دومره مخکې لاړې په کار خو دا دی چې ته د عوام کنټرول کې چې کوم عوام صحیح د شریعت موږ له د لوبو اجازت راکړې زه د لوبو نه منکر نه یم زما د خبرې به نور څه فایده نه راوباسي بله خبره به دې نه راوباسي مقصد زما د خبرې دی چې لوبې شتي په شریعت کې خو د شریعت په حدودو کې دننه لوبې شتي خو هغه لوبې چې د الله نافرماني پکې نه کېږي دا خو موږ د الله نافرماني کې لګیا یو هغه مسلې جدا دي چې مونځ پاتې شو او که نه او کنځلې منځلې او هغه نتیجه سره ووته نتیجه دا راووته چې مسلمان د مسلمان دشمن کېږي دا څنګه لوبه ده او دا څنګه هغه څنګه د خوشحالۍ د ټایم پاسۍ دپاره ته لګیې لوبه خو شریعت وایي وکړه لږ وخت پورې وکړه چې یو د دین خراب نه کړي بل ورورولي دې ګډوډه نه شي بل دا چې مزدوري دې ګډوډه نه شي دنیا دې ګډوډه نه شي د بچو له رزق ګټي چې دا چې ته خراب نه شي شریعت وایي وکړه لوبې خو چې د شریعت خلاف نه یې کړه چې سړی داسې لوبه کې پروت وي او بیا اخري نتیجه دې ته راوځي چې مولیان هم لګیا دي د تعصب په دریاب کې او د تعصب په وله کې هغوی هم لګیا دي غوپې وایي هغوی هم عوام را ګرموي د الله نه یره پکار ده مونږ الحمدلله زمونږ دوستي دشمني هغه ټوله د یو رب دپاره ده هذان خصمان اختصموا في ربهم دا ټکی یاد ساتي ټوله مسله هغه د الله په باره کې ده چې د الله دوست دی زمونږ دوست دی چې د الله دشمن دی زمونږ دشمن دی او چې د الله دوست دی زمونږ دومره مضبوط دوست دی چې ټول دنیا را جمع شي او رانه جدا کوي نشي جدا کولی او چې د الله دشمني چې د یو مور پلار رانه پیدا یي که نه او خپل ورور مې او د الله سره یې نه لګي زما ورسره نه لګي پاتې راده چې د پښتون دی او پاکستانی دی او افغانی دی دا لرې خبرې دي چې د یو پلار ورور نه مور نه وي او د الله سره یې نه لګي زمونږ ورسره نه لګي او امریکندې دي او د برطانیې دي او انډین دي او چې کوم ملکونه د هغې دي خو چې د الله سره یې لګي زمونږ رور دی زمونږ د سر تاج دی د الله نه یره پکار ده موږ الحمدلله یو مسلمانان یو بیا د هغې نه بعد پاکستان او افغانستان دا د یو بل ګاونډیان دي په یو بل باندې حقونه لري یو بل ته به زړونه پاک ساتو انشاءالله همیشه او چرته به هم انشاءالله یهود و نصارا او نور کافران په دې کې کامیاب نشي چې د مسلمانان جدا کړي او الله سبحانه تعالی د همیشه دپاره د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق ساتي او الله سبحانه تعالی یهود و نصارا او کافران ټول په خپلو چلونو کې ناکامه کړي کوم چلونه چې هغوی د مؤمنانو او د مسلمانانو خلاف جوړ کړي دي